بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم او د اتوار پرز د الله جل شانه د یو صفتی نوم د یا جلیل او ډیر حیران کن وظیفه، ډیر عظیم شان عمل بیانوم. ستاسو د زړه مرادونه، ستاسو د زړه تمناګانې، خرخه حاجت چې تاسو ته ناممکنه په نظر باندې راځي، الله جل شانه به دغه د زړونو مرادونه، دغه تمناګانې، دغه حاجتونه به د ستاسو پوره کړي. عزت او شهرت او مقام او مرتبه او هغه هم د نیک نامۍ، دا به الله جل شانه د انسان ته ورنصیب کی. بے پناه مال او دولت او پیسې او رزق به کریم رب د انسان ته عطا فرمای کی. دا رنګ زما عزتمندو، الله جل شانه به د حلال او مال او دولت بے پناه تاسو ته درکې چې د ستاسو په خیال او ګمان کې به هم نوي چې دا مال او دولت ما ته د کم طرف نه ملو شو، دا حاجت زما د کم طرف نه پوره شو. نو د دې انسان په تصور کې به هم نوي الله جل شانه به دغه کار کړی وي. د مشکلاتو نه، د پریشانو نه، د مصیبتونو نه به الله جل شانه د انسان ته نجات ورنصیب کی. یو عظیم مرتبه، یو عظیم شان عزت په الله جل شانه د انسان ته ورکی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازه را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ، ولیکئ. دې لپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترم انسان په زندګۍ کې دا کوشش کوي، دا د ارزو وي، دا د تمنا وي چې یاره دا حاجت مو پوره شي او ورسره ما ته عزت او شهرت هم ملو شي. او دې دپاره زما عزتمندو د مختلف قسمه حربې استعمالوي، لیکن اکثر تاسو دا لیدلی دي چې یو کس ته هغه ډیر زیات شهرت ورته ملو شوی دی، مقام او مرتبه ورته ملو شوی وه، خو چې ورپسې وګورئ نو هغه به ورته د حرامو ملو شوي وي، د حرامو نه به ورته دغه ملو شوي وي، د بدنامۍ، عزت او شهرت ورته ملو شوي. لیکن محترم د یا جلیلو دا کوم عمل او وظیفه چې ده، دا به انسان ته د نیک نامۍ عزت ورکوي، شهرت په ورکوي، مقام او مرتبه ورکوي، او چې د انسان حاجتونه پوره شي، مشکلات حل شي، مصیبتونه حل شي. دغه شانتې د ته بیا د مال او دولت او د رزق بیا څه پریشانی نه وي. نو دې نه دې انسان ته به دومره غټه مرتبه او عزت په نور سوي. محترمو، د یا جلیلو معنی دا ډیر د بزرګۍ والا او اوچت مقام والا، اوچت مرتبه والا.
نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دې ورد وظیفه کوونکي او په دې نوم مبارک باندې چې دې ژبه لونده ساتي نو دې انسان ته الله جل شانو څومره لوی مقام او مرتبه ورکوي د په تصور کې او په وهم او ګمان کې به هم نه وي چې الله رب العزت دته کوم عزت ورکوي د دې د وجې د انسان دا انسان سوچ هم نشي کولی چې الله رب العزت دته کوم عزت ورکي د دې د واجنه د انسان سوچ کوي چې هیڅ دی هم نوي خو لیکن خلق ته زما قدر کوي زما عزت او احترام دی کوي لہذا زما عزت مندو د یا جلیل وظیفه کون کې انسان ته بدا دنیا الله جل شانه د قدمونو تراولي او دومره عزت او شهرت ورته ملوشي چې چرته هم زی خلق ورته سلامونه کوي او چې چاته هم خبره کوي نو هر یو انسان بدد تابعدار وي د خبره به مني او دله به تیار ولاړ وي کله چې د جایز معامله وي نو د کار به برابرېږي او خلک به عزت کوي د دې د وجې محترمو د دې وظیفې ډېر حیران کن او جلالی کمالات دي او چې څوک هم د یا جلیل او ورد کوي وظیفه کوي نو په ټوله زندګۍ کې به دته هیڅ کله هم د مال او دولت د رزق تنګي رانشي بیا چې دې څه غواړي او د کوم څیز طلب کوي او کومه تمنا د پزړه کې وي په شرط د دې چې جایز وي الله جل شانه ورته هغه پوره کوي لہذا زما عزتمندو کله کاروبار مسائل وي ستاسو کاروبار نشته روزګار نشته نو صرف لس منټه عمل دی لیکن ډیر حیران کن کمالات دي بهر حال زما عزتمندو چې انسان ته حاجت را پیښ شي او هغه حاجت ناممکنه حاجت وي یا سم مشکل او پریشانی کې دی راګیر شي نو د هغه د پاره زتا سوتا نن د یا جلیلو د وظیفه بیانوم د هر مز نفس 15 منټه یا 6 منټه کې نه او د یا جلیلو د وظیفه 114 مرتبه یوصل سوارلس پیری تاسو وای یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو کله چې زما عزتمندو څوک د دې ورد وظیفو کې نو د طاقت په بیا محسوس کی چې دته به الله جل شانه څومره ډېر لوی عزت او مال دولت ور نصیب کوي او د حاجتونو به داسې پوره کیږي چې د په وهم او ګمان کې به هم ناراضي نو زما عزتمندو د هر مز نه پس یو سل سوارلس پیر یا جلیل او ورد وظیفه ضرور کوي بل زما عزتمندو دویمه وظیفه او دویمه تحفه ز تاسو ته درکول غواړم دویمه وظیفه دا خغرونه او خويند چې دا غي تازه واده شي او اول شپه وي لومبنه شپه وي نو په دغه شپه باندې په مټه با وغیرہ باندې سخوک سیز وی پاغه باندې 1100 مرتبه یو لسوا پیری یا جلیلو یا جلیلو دا او یو پاغه باندې شوف کی دواړه خزه خاوند دی اخري نو زما عزتمندو د دې دومره لوی برکات دي چې ټول عمر بددي په منځ کې جنگ جګړه ناراضي اتفاق او اتحاد بوي او یو بل سره به پناه مینا او محبت وي نفرتونه او جنگ جګړه په ټول عمر کې د دې په منځ کې ناراضي او دوی به خوشاله پر سکون او پر امن زندگی به تیري نو بس اسانه وظیفه ده مټای برا واخلی یا بل سو خوک سیز وی نو پاغي باندې با 1100 مرتبه یو لسو پیری یا جلیل وی او دواړه خزا خاون به اخري نو خپل کې به الله جل شانه مینا محبت قائم او دائم کی او بل دریم وظیفه زما عزتمندو دادا چې تا کر مال او دولت پروت ته پیسې در کر پرتی دي یا کالی پتری در کر پرتی دي یا سبل څه قیمتي سیز در کر پروت ته نو چې کله ته ودکېږي د رزي نو یا د شپې نو هر ټیم چوي نو صرف لس پیر یا جلیل وا یا پاغي باندې دم کا پاغي باندې شوف کا نو زما عزتمندو ستاسو پیسې مال دولت وی یا کالی وی پاغي باندې لس پیری تاسو یا جلیل وای پاغي باندې شوف کوي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دستاسو د مال حفاظت کوي او د غلو د رساینه به محفوظ وي زما عزتمندو امید لرم چې دا درې وظیفې بستاسو ډېر زیاتې خوښي وي که ویډیو مو خوښي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفې سره ترغه وخت
ته پورې مال اجازت راکوي د لوی الله په امان.